لګ د خپل واده متعلق چې ستا په واده کې څه کېږي چې دا نکاح زما د پیغمبر سنت دی النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منا او ته پکې لس ورځې مخکې ډمامې شروع کړي ته پکې لس ورځې موسیقي مخکې شروع کړي ته پکې ډمان او اجلاګان راولې او ستا د واده حال څه شی دی زمونږ ودونه چې تېرېږي زمونږ حیاګانې ختمې شي زمونږ غیرتونه ختم شي زمونږ پښتو ختمه شي دا زمونږ د جنجونو چې کوم ګاډي روان دي لږ دې ته نظر وکئ لږ په دې باندې نظر واچوئ اقه ګاډی چې په هغې کې زنانه ناستئ بېدبي دې ډېره موافي په هغې کې ښځې ناستي د هغې پسې ټول د کلي هلکان په موټرسایکلو باندې روان دي څوک ورنه ځان مخکې کوي څوک ورنه ځان وروسته کوي څوک په یوه طریقه باندې ځان ښیي څوک په بله طریقه باندې ځان ښیي نکاح د پیغمبر سنت دی موږ د هندوانو په شان جوړه کړه نکریزې به هندوانو ګډولې زما په واده کې نکریزې ګډېږي هلکان او جینکۍ به یو ځای ناستې وي هلکان او جینکۍ به یو ځای ګډاګانې کوي ولې د خپل اسلام غم د سره نشته دی ولې د خپل قرآن غم د سره نشته دی ولې د الله نه نه ویرېږئ ولې د آخرت نه نه ویرېږئ سبا دې دومره لوی قیامت له څنګه ورځي چې ته خو په خوله باندې وایې النکاح من سنتي خو طریقې د یهودیانو دي طریقې د کافرانو دي عزتونه لیلام شو پښتو لیلام شوه غیرت مې پکې ختم دی دا واده چې په هغې کې ټنګ ټکور شو په هغې کې ډمان وګډېدل په هغې کې اجلاګان راغل په هغې کې تماشې وشوې داسې واده کې روټۍ خوړل حرام دي ګوره داسې واده له تلل حرام دي ګوره ولې زما د پیغمبر د سنتو مخالفت دی پکې زما د پیغمبر پسې ملنډې والي او زه تپوس درنه دا کومه دا نکاح زما د پیغمبر سنت دی سنتو کې خلک ډمامې نه غږوي سنتو له خلک اجلاګان نه راولي سنت خلک د پیغمبر د طریقې په شان ته کوي د پیغمبر په طریقه باندې کوي چې ماشوم بچی پیدا دی هلته زمونږ ګډاګانې پیغمبر ویل غوږ کې وله اذان وکړه عقیقه وله وکړه دې هلته ګډاګانې کولې دې هلته اجلاګان راوستل زمونږ د ابتدا نه تر لحده زمونږ ابتدا نه تر مرګه هر څه د اغیارو یهودیانو په شان دي او مسلمانانو کله به پوهېږو یاره کله به د خپل اسلام غم کوو کله به په دغه طریقو باندې راځو زه خو سوالګر یم زه به دا سوال کوم او زه به وایم خدا را د یهودیانو د عیسیانو طریقو نه واوړئ او د خپل پیغمبر په طریقه باندې زندگی تېره کوئ